قصة أصحاب الفيل وي يعني د فیلانو والا قصه ولې فیلان ځکه دوی ځان سره ډېر خطرناک غټ فیلان هم راوستي د دې کعبې مالک به په خپله باندې د دې کعبې نه دفاع تاسو د کعبې غم نشته ده خو د خپلو اوښانو غم راخیستی له نن نه وروسته به تاسو کعبې ته نه ځئ د حج لپاره بلکې چېرته به راځئ تاسې به راځئ دغې کلیسې ته او دلته به تاسو حج کوئ په دا کعبه تر هغه وخته پورې نه کېږي تر څو چې دا کعبه مکمله له منځه وړي نو یو څه ځوانان راغونډ شول او لاړل هلته نو د شپې له طرفه په شپه کې هلته په دې کلیسه کې اودس ماته یې وکړه غټه اودس ماته یې وکړه صحیح شوه په مخکینی ویډیو کې ما تاسو ته ویلي وو چې یو ظالم پاچا شاوخوا 100,000 نصرانیان وژلي وو په کندو کې خطا کړي وو په اور کې سوځلي وو دا د دې وجې نه چې هغوی ایمان راوړی وو په الله جل جلاله باندې لیکن په هغه کې یو نفر چې دوس ذو ثعلبان نومېده ما تاسو ته ویلي وو چې هغه ترې تښتېدلی په تېښته بریالی شوی وو او تللی وو یو ځای ته د شام پاچا ته یې ځان ورساو د شام پاچا ته یې ځان ورساو نو هغه ته یې دا واقعه بیان کړه چې دا ظالم خو موږ سره دومره لوی ظلم او بې انصافي وکړه او زموږ دومره لوی تعداد کې یې خپل ووژل بالاخره هغه هم په غوسه شو یو خط یې ولېږه نجاشي ته ځکه هغه نږدې و یمن ته نجاشي ته یې خط ولېږه او ورته ویې ویلې چې ته ورشه او دا ځای ترېنه ونیسه او د دې پاچاهي ختمه کړه دوه نفره وټاکل یو ته یې ویلې اریاد او بل ته یې ویلې ابرهه دا دوه نفره امیران وټاکل او د جنګ لپاره یې ولېږل چېرته یمن ته یمن ته یې ولېږل نو یمن یې مکمل ورباندې ونیاو او د هغه نفر چې کوم ظالم و د 100,000 نصرانیان شاوخوا وژلي وو دا یې ټول یې څنګه کړل د پاچاهي ورته ختمه کړه او دا مکمل یمن یې ترېنه ونیاو د دوی پاچاهي په دې ځمن کې راغله وخت تېرېده نو دغه دوه کوم امیران چې نجاشي رالیږلي وو د دې یمن د نیولو په خاطرمندي د دوی دواړو ترمنځ هم اختلاف پیدا شو یو ویل زه پاچا یم او بل ویل نه زه پاچا یم بالاخره د دوی په منځ کې خبره په دې باندې وشوه چې داسې به وکړو ته هم خپل یو لښکر تیار کړه او زه به هم خپل یو لښکر تیار کړم موږ به دواړه په خپل منځ کې وجنګېږو هر څوک چې غالب شو نو بس پاچاهي به د همغوی بیا بالاخره دوی مشوره وکړه سوچ یې وکړ نو یو ښې نتیجې ته ورسېدل ویې ویلې چې دې ته ضرورت نشته چې موږ د لښکر یو د بل په مقابل کې تیاري کړو داسې به وکړو خلک به راغونډ کړو ما او تا شخصا لکه اریاد او دغه ابرهه دوی ویلې ما او تا شخصا به راوځو میدان ته او یو بل سره به جنګ وکړو هر څوک چې قوي شو او راولګېده دا بل یې ووژه نو بس پاچاهي به بل ته پاتې شي بس دوی دواړه په دې باندې موافق شو نو جنګ شروع شو دوی دواړه راووتل یو بل یې په توره باندې ول په دې کې د ابرهه ډېر سخت وه تر دې چې دا مخ یې موش کېده دا پزه یې هم چیرې شو نو د دې ابرهه یو غلام نو هغه رامنډه کړه او دغه اریاد یې وواهه او په همغه ځای کې ځای په ځای او مړ یې نو بالاخره دغه ابرهه خپل علاج وکړ بیرته جوړ شو او دا پاچاهي دا د ابرهه شوه په دې یمن کې کله چې هغه نجاشي هغه کله چې خبر شو چې زما د دوو امیرانو خو داسې چل کړی ده خپل منځ کې جنګېدلي دي او بالاخره یو یې وژلی ده او بل به پاچاهي خپله اعلان کړې نو دا یې ډېر سخت په غوسه شو خط یې راولېږه ابرهه ته او ویې ویلې چې قسم مې دې وي زما پر رب باندې چې زه به ستا په دغه خاوره باندې پښې ږدم او زه به د تا نه دا سر تندی به درنه پرې کوم نو دا ابرهه ته چې خط راغی ابرهه ډېر سخت وډار شو چې دا خو زما دا ځای او دا پاچاهي بیرته نیسي نو ابرهه را نرم شو او ډېرې نرمې خبرې او ښې خبرې بیرته نجاشي ته ورولېږلې او ورته ویې ویلې چې تا قسم خوړلی دغه د خپل ملک د دې یمن خاورې ورسره په خلطه کې ورولېږلې وه او د دې خپل تندي نه یې لږ غوښه را وشکوله را چیرې کړه او هغه یې ورسره ولېږله ورته ویلې چې دغه دا زما د تندي غوښه او دا هم دا خاوره په دې کې ته پښه کېده نو ستا قسم به درست شي او ته داسې مه کوه نور جنګ ته ضرورت نشته ده بس زه تا تابع یم نو نجاشي په دې باندې بس قناعت وکړ خو د دې لپاره چې نجاشي ښه خوشحاله شي ابرهه راولګېده یو غټه کنیسه یې جوړه کړه دا کوم نفر چې وژلی و د دې په نامه باندې یو ډېره غټه ستره کنیسه او د عبادت ځای یې جوړ کړ او خلکو ته یې وویلې چې دغه یو مقدس ځای ده دا یو بهترین ځای ده لکه څرنګه چې عربان ځي مکې ته کعبې ته عبادت کوي
نو دغه رقم به له دې نه وروسته خلک د کعبې پر ځای باندې دلته به راځي. صحیح شوه؟ نو دومره دنګه ودانۍ جوړه کړه چې بالکل د حیرانتیا خبره. او چې کله مکمله شوه بیا یې اعلان وکړو چې ای خلکو له نن نه وروسته به تاسو کعبې ته نه ځئ د حج لپاره، بلکې چېرته به راځئ؟ تاسې به راځئ دغې کلیسې ته او دلته به تاسو حج کوئ. بالاخره دا خبره په عربانو باندې ډېره بده ولګېده، ځکه د کعبې او دا خو ډېر یو مقدس ځای و، دا حرم. دا خو هغه وخت کې الله جل جلاله پیدا کړی ده چې کله یې ځمکه او اسمانونه پیدا کړي. نو په عربو باندې دا ډېره بده ولګېده چې څنګه ته راولاړېږي او د کعبې په مقابل کې به داسې ځای جوړې او دومره عظمت او دومره لویي ورکړي. نو یو څه ځوانان راغونډ شول او لاړل هلته. نو د شپې له طرفه په شپه کې هلته په دې کلیسه کې اودس ماته یې وکړه، غټه اودس ماته یې وکړه. صحیح شوه؟ چې کله یې غټه اودس ماته یې وکړه نو په دې باندې دا ابرهه چې کله خبر شو ډېر سخت په غوسه شو، دومره اندازې پورې په غوسه شو چې ویې ویلې چې زه به د دغه عربانو دغه کعبه دا به زه ورانوم او قسم یې وخوړ چې زه به دا کعبه تر هغه وخته پورې نه کینم تر څو چې دا کعبه مکمله له منځه وړې نه وي، ځکه دا یې څومره په یو لوی نیت باندې جوړه کړې وه او څومره یو غټه دعوا یې کړې وه او عربانو ته وګوره چې ورشي او بیا پکې غټه اودس ماته وکړي. نو بالاخره ابرهه اراده وکړه چې زه دا کعبه ورانوم. د دې په مقابل کې را روان شو، ځکه په هغه وخت کې ډېر زورور انسان و، څوک یې په مقابل کې هم نشو ودرېدلی. را روان شو، په لاره کې ورته یو قوم راووته، هغوی په دې د کعبې په لویوالي او په عظمت باندې پوهېدل. نو هغوی ورسره جنګ وکړه، مقابله یې ونه شوه کړلی. ابرهه راولګېد، هغوی ټول له منځه یوړل. یو بل ځای کې ډېر یو ښه انسان و، هغه هم دعوت شروع کړ. خلکو ته یې ویلې چې ګورئ دا ابرهه خو رامنې کول غواړي، دا خو ډېر یو خطرناک او بد قصد یې کړی ده، څنګه ته د الله کور ورانوې؟ صحیح شوه؟ داسې یو کور چې ټول خلک د هغه په زړه کې یو ځای لري او دا د الله جل جلاله په یقیني ډول باندې یو مقدس ځای ده، کور یې ده. نو هغه هم سره له خپل قومه د دې ابرهه په مخ کې راودرېده. نو ابرهه هغه خلک هم ووژل، خو دغه مشر چې نوفیل نومېده دغه ځان سره قیدي کړ. وایي دا به نه وژنو، اول یې ویلې وبې وژنو، بیا ویلې زه نه بې وژنو، ځکه دا ډېر یو مخور انسان ده او بلد انسان ده په دې منطقه کې. نو دی به موږ ته لاره وښیي تر څو لاړ شو او کعبه ورانه کړو. نو هغه یې ځان سره قیدي ونیو او را روان شول. بالاخره راورسېدل نږدې موقعیت ته، مکې مکرمې ته راورسېدل. هلته یو ځای ده چې هغه ته مینا وایي او مزدلفه ورته وایي. حاجیان یې پېژني. د دې مینا او د مزدلفې په منځ کې دغلته وو. نو مخکې د دې نه چې دوی راشي او کعبه ورانه کړي، هلته یې خپل پړاو واچو. یو نفر یې راولېږه او ویې ویلې چې تاسو فقط آرام اوسېږئ او د دې پاچا چې راغلی د ابرهه د دې اراده فقط د دغه د کعبې ورانول دي، د ده کار فقط له دغه کعبې سره ده، بس نور هېڅ هم تاسو ته نه وایي، تاسې بس آرام اوسېږئ. پاچا بل نفر هم راولېږه او ورته ویلې چې ته ورشه په دې قریشو کې، په دغه خلکو کې چې د حرم شاوخوا پراته دي، په دې کې یو مخور انسان، صحیح شوه، د دوی مشر پوه انسان چې کوم د هغه ته ماته راوړه. نو دوی دی چې کله راغی ویې ویلې چې ستاسو مشر څوک دی؟ نو ټولو قریشو ورته د نبي علیه الصلاة والسلام نیکه وښوده عبدالمطلب، چې دا زموږ مخور شخصیت ده، پوه انسان ده او زموږ ټولو مشر ده. نو سمدستي هغه ورته وویلې چې موږ جنګ نه کول غواړو، دا د الله جل جلاله کور ده. او هغه سړی ورته وویلې چې نه، خامخا ته پاچا غوښتی ته به ما سره ځې. بالاخره عبدالمطلب ورسره راغی او یو نفر چې مخکې دغه ابرهه رالېږلی و، هغه 100 اوښان هم د دې عبدالمطلب واخیستل او له ځانه سره یې یوړل. صحیح شوه؟ نو کله چې عبدالمطلب ورغی، د ابرهه چې د عبدالمطلب دا شکل ولیده نو ډېر ترې متاثره شو، له خپل پاچاهي تخت نه راښکته شو او لاندې په ځمکه له ده سره کېناست، ځکه دا ډېر یو مخور انسان و، ډېر غټ انسان و او ډېر منور انسان. نو په مخ کې یعنې جسمي لحاظه ډېر برابر انسان. نو خبرې ورسره وکړې. بیا دې ترجمان ته ابرهه وویلې چې ته د دې قریشو مشر ته ووایه چې دی څه غواړي، یعنې د ده نظر څه شی ده که نه، موږ ورځو دا کعبه ورانو، دی جنګ کول غواړي، زموږ په مقابل کې ودرېږي، او که نه دی صلح یي، دی موږ ته لاره پرېږدي، څه کول غواړي. نو عبدالمطلب ورته دا خبره وکړه چې ګوره، یو خو زما د اوښان 100 اوښان چې تا اخیستي دي دا راکړه، او بل دا چې موږ به تا ته یو څه نور تحفه اوښان یو څه شی درکړو، خو ته مهرباني وکړه دې خپل تصمیم نه دې تېر شه. هغه ورته ویلې چې نه، زما همدغه تصمیم ده، زه له دې تصمیم نه په هېڅ وجه باندې هم نه تېرېږم، زه به دا کعبه خامخا ورانوم.
نو عبدالمطلب ورته ویل چې بس زما نو صرف کار له هغه سلو اوښانو سره ده. ابرهه بالکل حیران شو. ترجمان ته وایي چې ده ته ووایه چې ستا له شکل ته خو چې ما وکتل ما ته ډېر پوه انسان ښکاره شوی. زه ستا د شکل نه ډېر حیران شوم، په تعجب کې پرېوتم که نه چې دا څومره یو مخور انسان ده. خو چې خبرو ته دې ګورم خبرې خو دې بالکل د ناشنا خبره دې وکړه. تا سره د کعبې غم نشته، کوم چې ستا دین ده، کوم چې ستا مذهب ده، کوم چې ستا عزت ده، کوم چې ستا تاریخ ده، تا سره د کعبې غم نشته ده، خو د خپلو اوښانو غم راخیستی. بس عبدالمطلب ورته هغه مشهوره خبره کوم چې په تاریخ کې کتابونو کې ذکر شوې ده نه هېرېدونکې خبره یې ورته وکړه. ورته ویې ویل چې زه د دې اوښانو مالک یم او ما سره د دې اوښانو غم ده. د دې کعبې مالک به په خپله باندې له دې کعبې نه دفاع کوي. صحیح ده؟ زه د دې اوښانو مالک یم، ما سره د اوښانو غم ده او د دې کوټې چې کوم مالک ده هغه به له دغه کوټې نه دفاع کوي او ساتنه به یې کوي. نو په همدې باندې خبره وشوه. عبدالمطلب بیرته راغی، خلکو ته یې ویل چې تاسو ټول له دې مکې نه له کعبې نه ووځئ او له حرم نه ووځئ او د غرونو په طرف باندې لاړ شئ. د غرونو په څوکو باندې کښېنئ ځکه دلته عذاب را روان ده. ولاړه په خپله باندې د کعبې دغه پردې را ونیولې، د کعبې دروازې سره ودرېده او سخت یې وژړل او له الله جل جلاله نه یې وغوښتل چې الله له خپل کور څخه دفاع وکړه او د خپل کور ساتنه وکړه ځکه زموږ وسه نه رسېږي، موږ بېچارهګان یو. دا خو دومره خطرناک فوج راغلی چې نه صرف انسانان دي پکې بلکې پیلان هم ځان سره راوستي وو. ځکه دا قصة اصحاب الفیل وایي، یعنې د فیلانو والا قصه. ولې فیلان؟ ځکه دوی ځان سره ډېر خطرناک غټ فیلان هم راوستي وو. دا د دې په خاطر راوستي وو چې دا شاوخوا به کعبې نه هغه راتاو کړي رسۍ او پړي او بیا به یې په دې فیلانو باندې کش کړي، نو ټولو به یو ځای داسې راوغورځوي. صحیح ده؟ او بل د دې په خاطر باندې چا به چې فیلان په هغه وخت کې ځان سره بول، مطلب دا چې دا ډېر یو زورور او خطرناک لښکر ده او د دې مقابله به بیا چا نه شوه کولی. نو الله جل جلاله یې وغوښتل چې الله موږ خو ستا د کور حفاظت نشو کولی، موږ بېوسه یو، دومره یو خطرناک لښکر راغلی، یا الله ته په خپله له دې حرم او له دې خپل کور نه دفاع وکړه. بس بیا دی هم لاړه او غرونو په طرف باندې. همدا و چې ابرهه په سحر کې اراده وکړه چې تر څو حرکت وکړي دی د مینا او د مزدلفې په موقعیت کې په منځ کې و. صحیح شوه؟ دلته مینا ده، دلته مزدلفه ده، دی په منځ کې په دغه ځای کې موقعیت درلوده. کله چې په خپل فیل ته کوشش کوو چې حرکت ورکړي، نو هغه نوفیل چې کوم دوی قیدي کړی و ځان سره یې ساتلی و، هغه راغی د پیل په غوږ کې وویل چې کښېنه. بس دا پیل کښېناست. صحیح شوه؟ چې قدرې خوارې د وکړې که نه، دوی دا ټول لښکر چې دا پیل را ولاړ شي، را حرکت وکړي د مکې او د کعبې په طرف باندې، خو د پیل حرکت نشو کولی. بالاخره د یمن په طرف باندې به چې مخ ورته واړو، بس هغه به سمدستي جګ شو او حرکت به یې وکړ. نوفیل سمدستي د دې ځای نه وتښتېده بیا هم او د غرونو په طرف باندې لاړه، له همغه قریشو سره یو ځای ناست و. صحیح شوه؟ دوی دا پیل دا سر یې حتی په اوسپنو باندې په تورو باندې ورته ووهه، خو بیا هم پیل دا د کعبې په طرف باندې حرکت نه کاوه. په همدا و چې الله جل جلاله په دوی باندې مرغان راولېږل او دا قصه الله جل جلاله په قرآن شریف کې بیان کړې ده. الله جل جلاله فرمایي: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آیا ای پیغمبره ته خبرې چې الله جل جلاله په دې پیل خلکو باندې چا سره چې پیلان یې راوستي وو، په دوی باندې الله جل جلاله څه وکړل؟ الم یجعل کیدهم فی تضلیل. الله جل جلاله د دوی دا چل او فریب دا تباه او برباد نه کړي؟ الله جل جلاله څنګه په دوی باندې مرغان را لېږلي وو چې دوی مرغانو سره به درې تیږې وي، دوه دانې به په پښو کې نیولې وي او یوه دانه تیږه به هغه په مښوکه کې نیولې وه. په هر چا باندې به چې دا تیږه را وغورځوله، بس هغه به په همغه ځای کې ځای په ځای کېده او یا به داسې کېده چې ځای په ځای به نه شو، نو د بدن د اعضا به ویلې کېدل او همداسې به تویېدل. دومره خطرناک عذاب الله جل جلاله په دوی باندې راوستل. قریش ناست دي، څه عجیبه منظر ده، د غرونو په څوکو باندې ناست دي او دا د الله جل جلاله عذاب په خپلو سترګو باندې ګوري. نو دغه پوج یو دم ورخطا شو، دا لښکر هر طرف ته منډې شوې، چیغې بغارې او شکست ګډ شو او ټول هم دغه چیغې ویلې چې نوفیل څه شو چې مونږ ته اوس لاره د تېښتې لاره مونږ ته راوښیي. صحیح شوه؟ خو نوفیل کره هلته ناست و بېغمه او ترې تښتېدلی. الله جل جلاله په دوی باندې عذاب راوست، هملته یې ځای په ځای کړل، مړه یې کړل، تباه او برباد یې کړل او ځینې سره د ابرهه په شمول باندې پاتې شول چې هغوی دا بدن یې ورځ تر بلې لکه د چرګوټي غوندې همداسې مکمل څنګه کېده، ویلې کېده او خرابېده. نو ابرهه ډېر په مشکله، ډېر په تکلیف تر صنعا پورې، تر یمنه پورې ورسېده او هلته د الله جل جلاله دا زړه یې راوویست
دا سینه د هغه ټوټې شوم داسې زړه یې راووته او بیا الله جل جلاله ورته تباه او برباد کړ. دا یو لویه واقعه ده په تاریخ کې پیښه شوې ده. سبحان الله په دې سره الله جل جلاله د دې کعبې عظمت د خلکو په زړه کې نور ښه ډېر راوړو. صحیح شوه. خلک پوهېدل چې دا کعبه دا عادي ځای نه ده، خو الله جل جلاله دا لویه حادثه پیښه کړه تر څو په دې منطقه کې په دې ملکونو کې په شاوخوا ځایونو کې ټولو خلکو ته په یقیني ډول باندې ثابته کړي چې دا کعبه ګوره عادي ځای نه ده. نو الله جل جلاله د دې کعبې ارزښت، د دې کعبې عظمت، د دې کعبې لویوالی د خلکو په زړونو کې ښه ډېر کړ. د خلکو توجه یې دې ځای ته راوګرځوله چې په دې ځای کې تر دې هم یوه لویه حادثه، یوه لویه پیښه رامنځته کېدونکې ده او هغه څه ده؟ هغه د نبي علیه الصلاة والسلام پیدایښت ده. په روایتونو کې راځي چې شاوخوا 50 یا 55 ورځې بعد له دې واقعې نه نبي علیه الصلاة والسلام دنیا ته راغلی ده. نو د دې واقعې نه چې موږ تاسو لویه زده کړه کوو هغه دا ده چې کعبه عادي ځای نه ده. دې سره باید موږ مینه او محبت وکړو، په زړه کې خاص ځای ورکړو. دا زموږ ستاسو قبله ده او که الله جل جلاله چاته توفیق ورکړی وي، وسع ورکړی وي، باید حتما هلته یو ځل په عمر کې حد اقل لاړ شي او د هغه ځای دیدار وکړي، خپلې سترګې ورباندې یخې کړي. بل درس موږ د دې واقعې نه دا زده کوو چې د خلکو توجه راګرځول دې ځای ته ډېر په ښه توګه باندې وشو او هغه دا ده چې نبي علیه الصلاة والسلام چې آینده کې دلته دعوه کوي د پیغمبري نو ټول خلکو ته به واضح وي، باید ایمان ورباندې راوړي. ځکه په داسې مقدس ځای کې څوک څنګه امکان لري چې داسې لوی دروغ په الله پورې وتړي؟ خو چې یو نفر بیا هم راځي او په داسې مقدس ځای کې او دعوه کوي، دا په دې معنا ده چې دا رښتینی پیغمبر دی. خلکو ورته متوجه شي، ایمان ورباندې راوړي. بله لویه فایده چې موږ تاسو یې له دې قصې نه زده کوو هغه دا ده چې الله جل جلاله د خپل دین نه چې په هر قیمت باندې کېږي دفاع کوي. صحیح شوه. د خپل دین نه په هر قیمت باندې دفاع کړې ده او کوي. خو موږ تاسو باید خپل وس مطابق یو څه وکړو. ګورئ کله چې عبدالمطلب دا کعبه پرېښودله او ته د غرونو په طرف باندې، نو روایتونو کې راځي چې د کعبې شاوخوا یې 100 اوښان پرېښي، 100 اوښان یې پرېښي او دا یې نظر کړي وو. د دوی په غاړه کې همداسې امیرونه او شیان یې اچولي وو. دا د دې نښه وه چې دغه اوښان دا د دې کعبې لپاره وقف شوي دي او په هغوی کې دا مشهوره وه چې څوک هم دغه رقم شي ته ضرر ورسوي نو الله جل جلاله په هغوی باندې عذاب راولي او تباه او بربادوي. نو 100 اوښان یې قرباني کړل د دې په خاطر باندې چې که څوک دغه لښکر راشي او په دوی کې یو نفر هم دغه اوښانو ته ضرر ورسوي نو الله به یې تباه او برباد کړي او دا کعبه به بچ شي. بل دا چې د مشرانو قدر او احترام باید موږ تاسو وکړو. د مشرانو مشورې باید موږ تاسو ومنو او هغوی ته وخت ورکړو تر څو ښه تصمیمونه زموږ ستاسو په حق کې ونیسي. داسې مشران چې هغوی غلط تصمیمونه نیسي یا نه پوهېږي، ناپوهه دي، نادانه دي او موږ تاسو ته مشکلات ستونزې جوړوي، داسې مشرانو پسې باید موږ تاسو لاړ نه شو. د تل لپاره داسې مشرانو پسې لاړ شئ چې هغه ستاسو په ژوند کې آرامي، خوشحالي او نیکبختي راولي. عبدالمطلب باوجود د دې چې ګوره مشرک ده، صحیح شوه، مشرک ده او په عذاب کې ده، په اور کې ده، خو بیا هم ګوره الله مني. صحیح شوه. نو موږ تاسو له دې نه یو لوی عبرت اخلو چې صرف په دې باندې کار نه کېږي ګوره چې ته الله ومنې او خبره ختمه. نه، الله دې چې ومنې نو یوازې او یوازې د هغه عبادت به هم کوي. صحیح شوه. ګورئ عبدالمطلب له الله نه دعا غواړي، ولاړ ده د کعبې تر څنګ ولاړ ده، د کعبې پردې نیولې دي، د کعبې دروازه یې نیولې ده، خو بیا هم هغه په اور کې ده. ولې؟ ځکه چې هغه شرک کړی، الله جل جلاله یې منلی ده، خو د الله تر څنګ یې د نورو بوتانو عبادت هم کړی ده. نو په دې باندې صرف انسان نه خلاصېږي چې یوازې د الله چې الله ومني او بیا په عبادت کې نور څه ورسره شریک کړي. نه، یوازې او یوازې ټول عبادتونه د خپل رب لپاره وګرځوئ. په دې سره به انشاءالله موږ تاسو ته الله جل جلاله نجات راکوي او موږ تاسو به نیکبخته ترینه انسانان په دنیا او آخرت کې جوړیږو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.